اوس به ان شاء الله پنځمه کلمه په معنا یې زده کوو. د پنځمې کلمې نوم چې دی هغه استغفار دی. د استغفار معنا معافي طلب کول. استغفر الله، زه معافي غواړم د الله څخه، ربي چې زما رب دی، من کل ذنب، د هرې هغه ګناه څخه زه معافي غواړم، اذنبته عمدا چې ما په قصد سره کړی وي، او خطا یا په خطا سره کړی وي، سرا او علانیتا یا مې په پټه سره کړی وي یا مې په ښکاره سره کړی وي. واتوب الیه، زه د الله طرف ته توبه کاږم، توبه وباسم. من الذنب الذي، د هر هغه ګناه څخه، اعلم چې ماته معلومه ده، ومن الذنب الذي لا اعلم، د هر هغه ګناه څخه زه توبه وباسم چې ماته نه ده معلومه. انك انت علام الغیوب، بېشکه ای ربه ته چې د غیبو علم تا ته دی، هر غیب شی چې دی هغه تا ته معلوم. وستار العیوب، د عیبو پټېدو والا ذات ته یا الله. وغفار الذنوب، د ګناهونو بخښلو والا ذات ته یا الله. ولا حول ولا قوة الا بالله، د ګناهونو څخه د بچ کېدو طاقت، د نیکۍ کولو توفیق دا صرف ستا له جانبه دی یا الله. علی العظیم، ته چې بلند ذات او د عظمت والا ذات. نو پوره کلمه به داسې وایو په الفاظ سره: استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية، واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.